بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ ورډ ته. نن په مایکروسافټ ورډ کې په ریفرنس ټاب باندې خبرې کوو. ریفرنس ټاب چې د زیاتر د کتاب د لیکلو سره ارتباط لري. زیاتر د څه سره؟ د کتاب د لیکلو سره. دې کې زیاتره خبرې مونږ لوستې دي یا خبرې مې پې کړي دي، بحث مې پې کړی دی، لکه ټیبل آف کنټینټ جوړول. دې په باره کې مونږ خبرې مخکې درسونو کې کړې وې چې څنګه کولی شو مونږ یو فهرست منابع د خپل کتاب دپاره جوړ کړو. صحیح ده؟ خو بیا هم راځم تاسو ته زه دا تکراروم. دلته ما سره یو مونوګراف دی، دا چې ګورئ دلته ما سره یو مونوګراف دی، د ماستري تیسیس دی، تیار جوړ شوی دی. دې کې تاسو اوس وګورئ، اوله صفحه، دویمه صفحه، درېیمه صفحه. صحیح ده؟ په همدې شکل څلورمه صفحه. دا یو رقم نمبر لري ورسره د دې بلې سره، دا بل وګورئ دې سره. خو دې نه لاندې چې دی بیا فهرست منابع یا ټیبل آف کنټینټ دی، چې دغه ټیبل آف کنټینټ تاسو ګورئ دا د دغه کمانډ په واسطه باندې جوړ شوی. دا ګورئ ټیبل آف کنټینټ په واسطه باندې د هر کتاب په سر کې دا یې ګوره. دا څنګه ډیزاین کیږي دا مونږ په هوم ټاب کې لوستي یو، دلته خبرې م کړې چې دې نه مونږ دا څنګه ډیزاین کوو. که چیرې ستاسو دا موضوع د یاده وتلې یا هیر شوي وي، تاسو کولی شئ زما نور ویډیوګانې وګورئ، هغه کې دې په باره کې مونږ په تفصیل سره خبرې کړې. خو ریفرنس کې اوس دا ټیبل آف کنټینټ کې دا څنګه مونږ استعمالوو، څنګه کار کوي. ګورئ زه دلته یو نوی ډاکومنټ اخلم، کنټرول ان مې کلیک کړ، نوی ډاکومنټ مې واخیسته، دلته راغلم ومې لیکه افغانستان. صحیح شوه؟ د افغانستان په باره کې مې تقریبا یو دونه لیکل وکړو. بیا بله صفحه مې واخیستله، کنټرول انټر مې کلیک کړ، دلته مې ولیکه چې ایران، او دلته مې هم د دې په باره کې تقریبا دونه معلومات ولیکو. بله صفحه مې واخیستله، ومې لیکه چې پاکستان، او دلته راغلم تقریبا دونه لیکل مې دې ځای کې ولیکو. بله صفحه مې واخیستله، ومې لیکله چې انډیا، او د هغه په باره کې مې تقریبا دونه معلومات ولیکو. اوس که چیرې ته فکر وکړې که نه، یا فرض کړو مونږ چې دا زمونږ یو کتاب دی، لیکل یې کړي، او دغه اول نومونه چې دا عنوانونه دي، او زه غواړم د دې فهرست د منابع جوړ کړم. چې جوړ کړم فهرست د منابع یا ټیبل آف کنټینټ، چې دا مونږ لوستو څنګه جوړیږي. خو دې ځای باندې لږ کار کوم د دې څنګه جوړیږي. اول زه څه کار کوم، دلته راځم د صفحې په د حرف په اول لاین کې مخکې دلته درېږم، کنټرول انټر کلیک کوم، یعنې چې دا لیکل لاندې راوړه، بره مونږ ته یو خالي صفحه راکړه. وینئ خالي صفحه. دې ځای کې فهرست د عناوینو غواړم یا منابع غواړم، او دې ځای کې دا لیکل چې څه کوم دغه فارمټ باندې جوړوم. څنګه جوړیږي فارمټ باندې؟ ګوره که چیرې ته غواړې کوم لیکل په فهرست کې راشي، عنوانونه په فهرست کې راشي، هغه ته به ته هیډنګ ورکړې. هیډنګ څنګه کیږي؟ دې ځای نه هم کیږي چې راشي ریفرنس ټاب ته، دې ځای نه اټ ټیکسټ راشي، ورته وایي دې ته لیول 1، دې ته هیډنګ 1 ورکړه. چې شی ورکړه؟ هیډنګ 1. که په دې کې فرعي نور عنوانونه وي، ته کولی شي هغه په هیډنګ 2 کې ونیسي. مثلا افغانستان کې زه راغلم دې ځای کې، ښه دا خو اوله صفحه د افغانستان شوه. صحیح شوه؟ د دویمه صفحه کې دلته راغلم دې ځای کې، دلته مې انټر کلیک کړ، انټر چې مې وکړ انټر، دلته مې ولیکه چې کابل. دا د افغانستان چې دی مرکز دی که نه دی؟ دا یو فرعي عنوان دی په افغانستان کې. راځم دلته اټ ټیکسټ دا ورته لیول 2 کې انتخابوم، یعنې لیول 1 اصلي عنوان دپاره موږ استعمالو، لیول 2 فرعي، او لیول 3 د فرعي عنوان دپاره موږ دا استعمالو. په همدې شکل لاندې زه راغلم، ګوره بل موږ سره ایران یې لیکله، ایران مې سلیکټ کړ، ورته یم دا چې شی دی؟ دا هم هیډنګ 1 دی. بیا په دویمه صفحه کې دلته ورته یم دې ځای کې چې دی مثلا ایران کې یو بل ښار هم شته، مثلا زه لیکم چې مشهد، همداسې راځي که نه؟ دا مې مثلا ولیکو، دا مې ورته ولیکو د مثال په طور باندې. دا مې کوم عنوان کې ونیو؟ لیول 2 کې مې ونیو. په همدې شکل باندې بلې صفحې ته راغلم، مثلا دا پرېږدم، دا نور عنوانونو ته راځم. دا مې واخیستو، لیول 1 کې مې حساب کو، او لاندې راغلم د بل هغه ته عنوان ته، دا هم په چیز کې حساب کو، دا مې په لیول 1 کې حساب کو. اوس که چیرې ته غواړې د دې فهرست منابع جوړ شي، صحیح ده، ټیبل آف کنټینټ دې جوړ شي، دا خو ما بیسک ډیزاین تاسو ته وکړو. تاسو به ښایسته ډیزاین کوئ، لکه دلته وګورئ، دلته دا تیسس چې ډیزاین شوی، دلته وګوره ټیبل آف کنټینټ فهرست منابع لیکلی وایي. اول چپټر چې دی انټروډکشن دی، په دې کې اول عنوان چې دی سټیټمنټ آف پرابلم دی، دویم عنوان په چپټر 1 کې اول عنوان، دویم عنوان، دریم عنوان، څلورم عنوان. ګورئ څومره منظم جوړ شوی دی.
دا مونږ دغه د هوم د طریق نه جوړ کړی دغه کمانډونه چې دلته ګورئ او دې په باره کې ما په تفصیل سره خبرې کړی نور ویډیوګانو کې هغه وګورئ انشاءالله مشکل به حل شي. نو لاندې که زه چیرې راشم تاسو لاندې راشئ وګورئ لاندې راځئ ښه لاندې راځئ دې ځای کې ګوره دا چې شی شو دا چپټر 1 انټروډکشن دی دا هیډنګ 1 شو دا هم هیډنګ 1 شو پکې دې کې فري عنوانونه دا اوس هیډنګ 1 شو هیډنګ 2 شو اول چپټر کې هیډنګ 2 شو لاندې راځئ ګوره دا بیا چې شی شو فري عنوان شو ګورئ دلته نمبر یې ورته ورکړی دی بیا په همدې شکل باندې نور لاندې وګورئ دا اوس وګوره اول چپټر کې دریم عنوان شو ګورئ بیا دا چې دی فرعي عنوان په هغه کې بل دی په همدې شکل دا بل عنوان دی په دغه شکل باندې تاسو خپل دا مونوګراف څه کوئ ډیزاین کوئ. کله چې دا کار وکړو د نه وروسته به راځئ تاسو خپل صفحې ته چې راغله مثلا دا اوله صفحه دلته زه غواړم چې وکړم فهرست د عناوینو واخلم را به شي ټیبل اف کنټینټ دلته چې راغلی تاسو نه پوښتنه کوي کوم فارمټ کې غواړئ تاسو فهرست عناوینو یا ټیبل اف کنټینټ جوړ کړئ. زه ورته د اول عنوان اخلم چې په دې مې کلیک وکړو اټومیټیکلی ګوره ماته یو فهرست جوړ کړو. ته کولی شي دا کسټمایز کړې دلته ولیکي چې ټیبل اف کنټینټ او دا د صفحې منځ ته راوړئ لږ زره ډیزاین ورته ورکړئ بولډ هم کې هغه جدا خبرې ما ته وایي ستا په دې چپټر کې چې تا جوړ کړی دا کتاب کې دې کې تا سره ټول 1 2 3 4 5 شپږ عنوانه دي څو عنوانه دي شپږ عنوانه دي چې څو اصلي عنوانه دي څو دانې فرعي دي دا اوس اصلي عنوان دی دا اصلي عنوان دی دا اصلي عنوان دی دا اصلي عنوان دی او دا فرعي عنوانونه دي. ګورئ دا افغانستان په 2مه صفحه کې دی چپټر دی کابل په 3مه صفحه کې دی ایران په 4مه صفحه کې دی. په دغه شکل باندې مونږ د دغه کمانډ څخه څه کوو استفاده کوو. که چیرې تاسو اوس ګوره دغه کابل چې دی فرعي عنوان دی که نه دا که چیرې زه اصلي عنوان ته واړوم دلته راغلم دا مې سلک ورته دا څه شی دی دا لیول 1 دی نو دا اصلي عنوان شو یا مین عنوان شو خو دلته اوسه پورې هماغه فرعي عنوان کې راځي. ګورئ که چیرې تاسو غواړئ چې دا اپډیټ شي کوم تغیرات تاسو راوسي په دې باندې کلیک وکړئ اپډیټ انټایر ټیبل باندې کلیک وکړه اوکې ورته کلیک کړه اوس وګوره کابل څه شو اصلي عنوان ته واوښته اپډیټ کړو تغیرات یې راوستو. دا یو مسله. بل موږ سره فوټ نوټ او ان نوټ دی دا ډېر زیات مهم دی. په هر کتاب کې چې ګورئ تاسو فوټ نوټ او ان نوټ استعمالیږي لکه څنګه دغه چپټر زه خلاصوم دغه تیسس چې دی که نه دلته راځم زه ګوټو ته راځم کنټرول جی مې کلیک وکړه ګوټو ته ما بوځه 20مې صفحې ته ما بوځه 2مې صفحې ته 20مې صفحې ته زه لاړم د دې مونوګراف 20مې صفحې ته زه راغلم دلته تاسو څه ګورئ دلته دا یو صفحه ده په دې کې تقریبا 19مه صفحه ده 19مې صفحې لاندې ګور دلته د یو چیز په باره کې معلومات لیکل شوي دي لیکلي شماروم چې دی شماروم د دقه ځای نه اخیستل شوی دی شماروم چې شی دی دلته وګوره دلته وم لیکلی دی یعنې دغه معلومات چې دلته لیکل شوي دي دا معلومات موږ د کوم ځای نه اخیستي د دغه ادرس نه م اخیستي دي که هغه کتاب اوسي که هغه انټرنیټي ادرس اوسي که هغه نور معلومات اوسي هغه په فوټ نوټ کې لیکل کیږي. نو دلته اوس تاسو وګورئ موږ سره په دې ریفرنس کې 2 شی دي یو انزرټ ان نوټ دی او یو انزرټ فوټ نوټ دی. که چیرې غواړئ د نوټ په آخر کې د یو مونوګراف په باره کې د یو عنوان په باره کې یو څه متن ولیکي یو ادرس ورکړي چې دا ما د کوم ځای نه اخیستي دا معلومات دلته چې ما ځای په ځای کړي دي یعنې دا تعریف چې لیکل شوی دی دا چا لیکلی د کوم کتاب نه م اخیستی کوم انټرنیټي صفحې نه م اخیستي نو بیا به ته ان نوټ استعماله که چیرې غواړې د نوټ په آخر کې ولیکي که چیرې غواړې د صفحې په آخر کې ولیکي بیا به فوټ نوټ استعماله لکه دلته اوس وګورئ دا فوټ نوټ دی صفحې په آخر کې په همدې شکل لاندې تاسو راځئ نور هم ډېر شته د دې صفحه کې نشته فوټ نوټ دې صفحه کې شته اوس وګورئ دلته لیکلي 8مه شماره کوم یو دی 8مه شماره دغه کې شته چې په کوم ځای کې دی دلته تاسو پیدا کړئ وګرځئ دې ځای کې شته دی ادرس ورته ورکول شوی دی چې په کوم ځای کې دی زه نه پوهېږم نو په دې مې کلیک وکړه دا ګوره 8مه شماره دی 8مه شماره دا د کوم ځای نه اخیستل شوی وی دقه ادرس نه اخیستل شوی دی HTTPS 2 سر په سر یا کالن 2 www.baselgovernance.org دغه ویب سایټ نه اخیستل شوی دی. نو په دغه شکل باندې هر عنوان چې تاسو لیکئ په خپل تیسیس کې خصوصا لایټریچر ریویو کې او بخش تاسو د تیسیس نو هغه کې به تاسو فوټ نوټ کې هغه مشخص کوئ چې دا ما د کوم ځای نه اخیستی دا مې د هوایي ځان نه لیکلی دی که د کتاب نه اخیستی کتاب اډرس به ورته لیکي که د ویب سایټ نه اخیستی د ویب سایټ اډرس به لیکي صحیح ده که د جورنال نه اخیستی د جورنال اډرس به لیکي. په همدې شکل لاندې نور هم شته دلته تاسو راشئ وګورئ دې ځای کې دلته خدای پاله نور موږ ته اډ کړي دي
خو چې کوم ځای کې ضرورت شي اډ کړي نو چې کوم ځای کې ضرورت نه شي اډ کړي نو دلته اوس وګوره دا هم د ویب سایټ نه هغسې هغه ادرس هم دلته لیکلی دی. نو دا موږ سره ان نوټ فوټ نوټ. اوس که چیرې ته داسې یو صفحه ولرې مثلا دغلته ما سره یو لیکل دي ته غواړې دې لیکلو کې یو چیز ته ادرس ورکړې. اوس دلته سره اخلم دې ځای کې ما ولیکه چې وټ از کمپیوټر. وټ از کمپیوټر. کمپیوټر څه شی دی دا مې بولډ هم کو او لاندې راغلم ومې لیکه چې کمپیوټر از an electronic device or machine which accept user data in the form of input, process that data and give us as a result in the form of output. دا مې یو تعریف ولیکلو. اوس زه نشم کولی چې د خېټې نه یو تعریف ولیکم. زه باید چې کمې خبرې کوم کم معلومات ورکوم د چیز په باره کې بحث کوم باید یو مشخص ادرس ولري هغه. اوس دا ادرس چې دی مثلا ما اخیستی دی یو ویب سایټ دی صحیح شوه د ټوټوریل پوینټ په نامه باندې دغه ځای نه مې اخیستی. زه باید دا په فوټ نوټ کې ونیسم. ګوره زه راځم چې وټ از کمپیوټر یا دغه تعریف چې ما لیکلی دغه آخر کې دلته داسې نقطه ږدمه دا تعریف ما د کوم ځای نه اخیستی فوټ نوټ کې د دې په باره کې څه معلومات لیکم. راځم لیکم ورته دا ادرس چې ما اخیستی د www.tutorial صحیح شوه points tutorials یا tutorial points .com دې ځای نه مې اخیستی دی. نو د هغه په باره کې ما درس ولیکو. یو سړی چې اوس دا ګوري که چیرې د هغه ذهن کې دا وګرځي چې والا دا تعریف یې غلط لیکلی دی یا مثلا ځان نه لیکلی دلته ګوره کومنټ کې لیکلی د هغې فوټ نوټ کې چې وروره دا تعریف داسې هوایي کوم ځای نه نه دی اخیستل شوی دا د دغه یو مشخص ادرس نه اخیستل شوی دی او هغه ادرس چې دی چې کوم معلومات شیر کوي هوایي معلومات نه شیر کوي یا به کوم لیکوال نوم ورسره یا به د کوم بل شي نوم ورسره صحیح ده. نو فوټ نوټ کې چیرې ته غواړې د یو کتاب په آخر کې د یو لیکلو په باره کې د یو تعریف په باره کې د یو کتاب په باره کې نوټ لیکي نو دې دپاره موږ فوټ نوټ استعمالو. که چیرې غواړې د نوټ په آخر کې چې شی ولیکې لکه دلته راشه ګورې زه آخري صفحې ته ځم. آخري صفحه زما دونه ده ښه ګورې زه غواړم دغه تعریف په باره کې چې دا چا لیکلی د دې په باره کې یو نوټ ولیکم. که غواړې د نوټ په آخر کې ولیکې انزرټ ان نوټ کې لیکه ګور د نوټ په آخر کې راغی. خو که چیرې ته وایې چې نه زه دغه لغت په باره کې معلومات لیکم فوټ نوټ کې صفحې په آخر کې ګوره دا صفحې آخر شو نو یو ان نوټ شو یو فوټ نوټ شو. ان نوټ معنا د نوټ په آخر کې فوټ نوټ معنا د صفحې په آخر کې دا دی په دې. اوس که چیرې ته کتل غواړې دلته یې دې ځای کې ولاړې ته وایې چې یاره دې ځای کې وګوره کم نوټونه ما چا لیکلي که نه زه هغه ګورم شو نوټ باندې کلیک کم نوټ درته وښیم فوټ نوټ ګورې که ان نوټ ګورې ته فوټ نوټ ته ما بوځه اوس ګوره فوټ نوټ یې راوسته که نه ماته. که چیرې ته غواړې ان نوټ ته لاړ شي راځه شو نوټ باندې کلیک ورته ماته ان نوټ وښیوه. ان نوټ دغلته فقط دا یو ان نوټ دی چې تر اوسه تا څه شی پکې لیکلي نه دي یو مسله. که چیرې تا ډېر ان نوټ او فوټ نوټ استعمال کړي مثلا یو ان نوټ هلته او بل ان نوټ مې دلته ولیکه اوس دلته زه ولاړ یم زه ورته یم چې ما بوځه چېرته بوځه فوټ نوټ ته مې بوځه فوټ نوټ دغلته دی ګوره دوه ته راغی وینې زه ورته یم چې نه ما بوځه پریویس ان نوټ ته مې بوځه ان نوټ دغه دی نیکسټ ان نوټ پریویس ان نوټ پخوانی ان نوټ او روان ان نوټ نو دا دې دپاره استعمالو. که چېرې ته غواړې ان نوټ فوټ نوټ څه کې پیدا کې بل دلته بعضې اپشن دي موږ سره په دې فوټ نوټ کې. که چیرې ته غواړې چې دا نمبر د فارمټ د نمبر د ان نوټ او د فوټ نوټ دا بدل کړي دي نه بدلولی شي سټارټ نمبر یې بدل کړي دي نه بدلولی شي صحیح ده. که غواړې ان نوټ څومره ان نوټ چې ټول فوټ نوټ ته واوړي څومره فوټ نوټ چې ټول ان نوټ ته واوړي بیا دې ځای نه موږ استفاده کوو. که غواړې چې نه یو ځای د ان نوټ ځای فوټ نوټ ته لاړ شي فوټ نوټ ځای ان نوټ ته لاړ شي بیا سوپ ان نوټ او فوټ نوټ باندې کلیک کوو موږ. دې ځای کې بله مهمه خبره چې دا زیاتره وخت چې تاسو کله پښتو کتابونه لیکي یو مشکل سره بعضې لیکوالان مخامخ کېږي چې څوک څه کوي پښتو کتابونه لیکي. پښتو کتابونه کې اصول څه رقم دی زه څه کوم دلته یو فایل خلاصوم چې هغه کې پښتو لیکل وسي. د مثال په طور باندې زه راغلم ما څه چل وکړو ما دغه غم پیشنهاد مې واخیسته دا مې واخیست مثلا ګزارش سالانه خدای کې شی نشته دی او بل فایل اخلم دا مې واخیسته ټول چې دې کې شی شته که نشته دا فایل دی ښه صحیح تاسو وګورئ صحیح ده دا فایل دی دی فایل کې ما څه چل وکړو زه غواړم چې د دغه لیکلو په باره کې دا شیان دې نه ختموم دونه لیکل ما کړي دغه په باره کې زه غواړم د کتاب په آخر کې څه نوټ ولیکم
د دې ورقې په آخر کې فوټ نوټ ولیکم، ان نوټ نه فوټ نوټ. ګورې چې کله زه راشم ریفرنس ته، ریفرنس کې دلته زه ورته وایم چې انزرټ فوټ نوټ. فوټ نوټ راغی، خو کله اوس دلته د لیکل چې کوم که نه، مثلا دلته مو ولیکه، د مثال په طور مو ولیکه چې افغانستان ته ښه راغلاست، دا مو ولیکه. صحیح شوه؟ د مثال په طور دا مو ولیکه. دا خو کتاب نه دی، ځان نه ماسې چې ولیکو. اوس خبره دا ده چې کله چې مونږ تاسو پښتو، فارسي، عربي لیکو، کوم خواته نه باید شروع شي؟ ښي طرف نه باید شروع شي. او دا د کوم طرف نه شروع شوی ده؟ چپ طرف نه شروع شوی. دا اشتباه ده، غلط دی. زیاتره عربي کتابونه چې ګورئ، د تفسیر کتابونه چې ګورئ تاسو، هغې کې فوټ نوټ شته دی، خو فوټ نوټ ښي طرف نه لیکل شوی دی، چپ طرف نه دی لیکل شوی. ځکه چپ طرف خو انګلیسي دپاره موږ استعمالوو. اوس که چېرې ته دا غواړې دې خوا ته واړی، مشکل نشته. ګوره زه دا لیکل غواړم دې خوا ته واړوم، څه چل کوم؟ هوم ته راځم، هوم ټاپ کې دا رایټ ټو لیفټ باندې کلیک کوم. ګوره رایټ ټو لیفټ باندې چې ما کلیک وکړو، لیکل واوښتو دې خوا ته راغلو، خو لاین نه اوړي. دې لاین سره زیات کسان په مشکل کې، زیاتره کسان ما سره واتساپ د طریق نه ارتباط نیسي، چې تاسو دا لاین څنګه موږ دې خوا ته واړو، دا نه اړول کېږي. د لاین دا اړولو لپاره یو خاص طریقه ده. څنګه طریقه ده؟ را به شي چېرته ویو ته به لاړ شي. ویو ته چې راغلی، دلته به تاسو څه واخلئ؟ ډرافټ پیج به انتخاب کړئ. ویو ایز ا ډرافټ دا به انتخاب کړئ. دا هم چې کله انتخاب کړو، بیا به لاړ شي چېرته؟ ریفرنس ته به لاړ شي، ورته وایي شو نوټ. شو نوټ چې کلیک وکړو، دلته ګوره هماغه فوټ نوټ تاته څه کوي؟ ښي. لیکل خو ستا دې خوا ته راغلي دي، خو لاین دې نه دی راغلی. دلته به د فوټ نوټ کې به څه چلو کې، دا ځای کې به راشي فوټ نوټ سپریټر به انتخاب کړي. دا چې د انتخاب کې هغه لاین خپله پیدا کېږي. په دې لاین به ډبل کلیک وکړي، دا لاین به انتخاب کړي داسې چې انتخاب د کلاړ به شي هوم ټاپ ته، بیا به په دې رایټ ټو لیفټ باندې کلیک وکړي. چې په دې د کلیک وکړو، بیرته راشه ویو ته. ویو ته چې راغلی، دلته بیرته پرنټ لیاوټ انتخاب کوه. اوس وګوره، ام به لاین اوښتی ښي طرف ته، ام به لیکل ښي طرف ته اوښتي. نو تاسو لاندې راشه وګورئ، دلته لاین اوښتی دی، د لیکلو سره یو ځای که نه دی اوښتی؟ دواړه اوښتي دي. نو په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ چې کله پښتو، عربي، فارسي کتابونه لیکئ، فوټ نوټ تاسو د ښي طرف نه، د انګلیش فارمټ نه پښتو، فارسي فارمټ ته وړئ. بله طریقه نه لري. نو دا طریقه وه. نو زیاتره کسان دا سوال کوي، نو په دې خاطر ما ویل چې دا تاسو د تشریح کوم دا به ډېر ښه وي. سرچ خو تاسو ته معلومات شته، که چېرې چې سرچ کوئ دې ځینې سرچ کولی شي. بل موږ سره سټیشن ان بیبلیوګرافي ده. زیاتره وخت تاسو چې یو مونوګراف، یو شی لیکئ، زه دا بنده هم دغه مونوګراف تیسیس خلاصوم، کله چې تاسو یو معلومات د انټرنیټ څخه اخلئ، د یو کتاب څخه اخلئ، یو تعریف یو شی اوسي، دغه تعریف نه وروسته قوس کې یا د کتاب نوم لیکلی او یا دغه کس نوم لیکلی او ورسره یې کار لیکلی. دا کار چې دی د دغه کمانډ په واسطه باندې کېږي، سټیشن په واسطه باندې کېږي. انزرټ سټیشن. ګورې زه راځم، بیرته ځم دلته ګوټو مې انتخاب کړ، ورته ما بوزه کمې صفحې ته، ما بوزه ورته چې ما بوزه 19مې صفحې ته. زه 19مې صفحې ته راغلم 19مې صفحې ته که نه. تاسو دلته متوجه اوسئ لږ زره باره دې خوا ته. دلته تاسو اوس وګورئ، دې ځای کې دغه تعریف چې دی ICT infrastructure. The implementation of e-government initiatives faces some technological difficulties such as lack of shared standards and compatible infrastructure. همداسې نور شیان. خو دا تعریف چې کله تاسو دې ځای نه دې ځای ته ورسوئ، دقه ځای ته دلته اوس وګورئ، دې ځای ته چې ورسوئ، دې ځای کې یا قوس کې دلته لیکلی NDOU او 2004 لیکلی دی. دا په دې معنا چې دا یا د کتاب نوم دی یا د کس نوم دی چې په 2004 کې هغه کتاب چاپ شوی دی او دغه تعریف چې دی د دغه کتاب څخه اخیستل شوی دی. دې ته سټیشن ویل کېږي. نو تاسو چې کله مونوګراف جوړوئ، صحیح ده، لیسانس یا ماستري، د یو ځینه موضوع اخلئ خپل په مونوګراف کې اچوئ، نو تاسو په دغه شکل باندې دغه کتاب یا دغه کس نوم دلته اټکوئ. صحیح شوه؟ څنګه؟ اوس مثلا زه تاسو ته مثال در کوم، دلته تاسو وګورئ، متوجه اوسئ. دا تعریف ما اخیستی، دونه تعریف، صحیح ده، د مثال په طور دونه تعریف ما اخیستی. دا تعریف چې دی یو کتاب دی په نوم د فنډامنټل آف IT په 2010 کې چاپ شوی. چا چاپ کړی؟ مثلا زه خپل نوم لیکم، محمد اسلام صاحب زاده چاپ کړی. نو زه باید د دې په آخر کې دغلته دغه ریفرنس ورکم، دغه
نوم معلومات یې ورکړم. نو څه چل به کوئ؟ اول به دلته راځئ دې کې تاسو وګورئ دلته چې راغلی انزرټ سټیشن ته دلته به راشئ اډ نیو سورس باندې به کلیک وکړئ. اډ نیو سورس باندې به کلیک وکړئ. دلته ګوره دونه سورسونه دلته اډ شوي دي د کتاب کې. دا ګوره دونه اډ شوي دلته دا ګورئ دلته متوجه یاستئ که ناستئ. خو که چېرې زه یو خالي صفحه واخلم خالي صفحه مې واخیسته دلته نشته پکې شته ځکه هغې کې ما اډ کړي وو مخکې د مخکې نه. نو اوس که چیرې تاسو غواړئ دا هم دلته اډ شي نو څه چل به وکړئ لاړ به شئ دلته اډ نی سورس ته به راشئ ورته وروره زه د یو کتاب په باره کې غواړم سورس منابع جوړه کړم معلومات ولیکم کتاب دی جورنال دی آرټیکل دی ریپورټ دی څه شی دی کیدای شي ته معلومات د ریپورټ څخه واخلې کیدای شي ته معلومات د ویب سایټ څخه واخلې متوجه یې که نه. زه ورته یم چې یاره زه یو بوک په باره کې معلومات لیکم. ښه د دې بوک لیکوال څوک دی؟ د دې بوک لیکوال دی محمد اسلام صاحبزاده. صحیح شوه. ټایټل د دې کتاب چې دی فنډامنټلز آف کمپیوټر یا فنډامنټلز آف نیټورکینګ دا مې ورته ولیکو. کم کال کې دا چاپ شوی ورته 2010 کې په کوم ځای کې؟ په کابل کې. دا چا چاپ کړی؟ پبلشر یې څوک دی؟ مثلا زه لیکم چې استقلال پبلیکیشن دا دوی چاپ کړی دی. صحیح شوه. د هغه نه وروسته اوکې مې کلیک کړو. اوکې چې دې کلیک کړو ګوره یو دانه هغه دلته یو سورس ما اډ کړو اټومیټیکلی هغه دلته راغی چې دغه تعریف چې تاسو دې ځای پورې ولوستو دا صاحبزاده خبرې کړي یا لوستی دی یا لیکلی دی یو کتاب کې چې چاپ شوی په کم کال کې دی 2010. دا بیا فارمټ لري که چیرې دا فارمټ ستا خوښ نه وي دلته راشه دې ځای کې کولی شي ایډیټ سټیشن ته راشه. زه ورته یم چې مثلا بل داسې هم کولی شي مثلا دغه کتاب چې دی یا دا معلومات چې تاسو لیکلي دا تاسو د دغه کتاب د 10مې صفحې نه اخیستی دی دا تعریف په خبره ورسېدلی. نو چې کله زه اوکې کلیک وکړم اوکې چې کلیک وکړم دلته تاسو څه وګورئ دلته راځي دغه تعریف یو کتاب نه اخیستل شوی چې لیکوال یې صاحبزاده دی په 2010 کې چاپ شوی دی او دا تعریف د هغه کتاب په 10مه صفحه کې پروت دی پیج 110. نو په دغه شکل تاسو خپل مونوګراف ډیزاین کوئ. بیا که فارمټ د خوښ نه و دلته راځئ دلته ښایسته ښایسته فارمټونه سټایل زیاتره ځایونو کې تاسو ځئ پوهنتون ته استاد ته چې تاسو کله خپل مونوګراف وړئ هغه تاسو ته وایي دا مونوګراف دغه ریفرنس چې ته ورکوې دا په ای پی اف فارمټ کې جوړ کړه. ای پی اف فارمټ دغه فارمټ دی دا څوک دا ای پی اف فارمټ دی. که بل فارمټ غواړئ مثلا دا ګوره شیکاګو فارمټ دا شیکاګو فارمټ دی هلته به پی نه راځي پکې خو زیاتره دنیا کې خلک دا کوم فارمټ استعمالوي هغه ای پی اف فارمټ دی. خبره پوه شئ. سټیشن مونږه دې دپاره استعمالو مطلب مو واغسته که وانه غسته. اوس دلته وګورئ هغه نور زما هغه هم دلته اضافه شوی صاحبزاده محمد اسلام صحیح ده یو کتاب لیکلی په نوم د فنډامنټل آف نیټورکینګ 2010 کې. نو په دې شکل تاسو څه چل کوئ تاسو سټیشن جوړوئ په ورډ پروګرام کې او هغه دلته استعمالوئ. دا زموږ د نن ورځې درس.